بسم الله الرحمن الرحیم. د موږ تاسې نن ورځې درس پښتو ادب تاریخ کلاسیکه دوره کې د بایزید روښان اثار دي. د بایزید روښان لومړنی اثر سفیرات التوحید په عربي او فارسي ژبه باندې لیکل شوی. د خپله د پیر روښان د ماشومتوب احوال پکې خوندي دي. پاچاهانو ته 3 نصیحتونه پکې راغلي او د کامل پیر صفات پکې بیان شوي دي. دغه راز د توبې اصول پکې بیان شوي دي. په یو باب کې د خپلې لارې اصول بیان کړي دي چې په 978 قمري کال یې تالیف کړی ده او په 952 کال کې په پېښور کې خپور شوی ده. دوهم اثر یې چې د هغه مقصود المؤمنین ده. دا اثر پیر روښان د خپل زوی شیخ عمر په غوښتنه په عربي ژبه لیکلی ده. په 1915 میلادي کال کې په اسلام آباد کې خپور شوی او استاد حبیبي وایي د دې کتاب یوه نسخه په لاهور او بله د حیدرآباد د دکن په آصفه کتابتون کې خوندي ده. په دغه اثر کې د عقل، ایمان، خوف، رجاء، نفس او نورو دینی او مذهبي مسایلو په اړه 21 بابونه راغلي دي. دریم اثر فخر الطالبین ده. دا اثر روښان د بدخشان والي میرزا سلیمان ته د خپل خلیفه یوسف په لاس لیږلی و. د دې اثر د ژبې په اړه معلومات نشته او هم یې کومه نسخه په لاس کې نشته. د دې اثر په اړه په حالنامه کې معلومات راغلي دي. څلورم اثر چې د هغه حالنامه ده. د بایزید روښان مشهور اثر ده. د روښان تر مرګ وروسته علي محمد مخلص چې د مرید و هغه بشپړ کړی ده او د دې اثر ژبه فارسي و او په 3 برخو باندې ویشل شوی و چې لومړی برخه یې د روښان د ژوند، تصوف او عرفان په اړه ده. دوهمه برخه یې د زامنو، مسیو او کړوسیو او له مغولو سره د جګړو په هکله ده او دریمه برخه یې بیا د کړوسیو او کودیو په اړه لکه د رشید خان او میرزا خان احوال پکې راغلي دي. بل اثر پنځم اثر تذکره یا د علم رساله ده. دا رساله همدان په 1042 قمري کال لیکلی او په 1355 کال په پښتو ټولنې چاپ کړی ده او دغه رساله په نظم لیکل شوی. دینی، فقهي او عرفاني مسایل پکې بیان شوي. د اوږدو قصیده ډوله نظمونو په قالب کې نظم شوی ده. شپږم اثر چې د هغه پښتو رسم الخط ده. د برلین په کتابتون کې 330 مخیز خیر البیان په سر کې دغه 14 مخیزه مقاله راغلې ده چې د پښتو لیکدود په اړه لیکل شوی ده او ممکن همدغه 14 مخونه د پښتو رسم الخط رساله وي ځکه په جلا ډول دغه رساله نه ده ترلاسه شوې او دولت لوڼی پیر روښان پښتو ژبې ته د 14 تورو جوړونکی ګڼي چې پښتو ژبه خاص 8 توري لري، 4 له آریایي ژبو سره ګډ توري لري چې دا ټول 12 کېږي، خو یوازې د پیر روښان په اثارو کې ګاف سیده ده په 2 شکله راغلی چې یو د کاف په سر باندې خط ده او بل همدغه کاف ته پنډکی ورکول کېږي چې په دې سره دا توري 14 ته رسیږي. د پیر روښان بل مشهور اثر چې د هغه خیر البیان ده چې دا د روښان تر ټولو مشهور اثر ده او د دغه اثر یوه نسخه د آلمان هیواد په برلین او بل هم د حیدرآباد په دکن کې ده. خیر البیان 40 بابونه لري او 101 سرلیکونه لري. په مسجل نثر او عربي، پښتو، اردو او فارسي ژبو باندې لیکل شوی. لومړی ځل حافظ عبدالقدوس په 1918 میلادي کال او بیا استاد بینوا په 1353 لمریز کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي لخوا چاپ کړی ده. دغه د استاد بینوا په چاپ کې استاد حبیبي، رشاد او خپل استاد بینوا په دې باندې سریزې لیکلي دي. د خیر البیان د متن یو بیلګه دلته راوړو چې دا په مسجل نثر باندې لیکل شوی و. خپل پیر روښان وایي او بایزید وکخه خیر البیان په هغسې الحان چې به د لوست سورت رحمان مرګ به ورشي و سړي ته ناګهان نشته دنیا کې تل تر تله مقام. مکتوبات د پیر روښان بل اثر ده چې دا د استولو لیکونو یوه ټولګه ده. دغه لیکونه پیر روښان د وخت حکامو ته د خپلو خلیفګانو په لاس د عرفاني لارې د تبلیغ لپاره استولي او هغه د ده چې خپله کومه تصوفي لاره وه د همغې د تبلیغ په موخه یې دغه لیکونه لیږلي وو او دا د همغو لیکونو ټولګه ده. د دغه اثر یادونه جهانګیر د اورینټل کالج د مجلې په یوه مقاله کې کړې ده. واجدي شلوک دا په پنجابي ژبه یو منظوم کتاب ده چې
د اونګار ناتها لخوا ترتیب شوی ده. له دې اثر څخه څرګندیږي چې پیر روښان له هندو روایاتو سره پوره بلدتیا درلوده. نو په هغه وخت کې په سیمه باندې مغولي واکمنۍ حاکمې وې. کله چې په کوم هیواد کې پایتخت وي یا پلازمینه وي نو دا څرګنده خبره ده چې هلته د خلکو تګ راتګ ډیر وي او د همغه ښار یا سیمې له کلتور سره د خلکو بلدتیا ډیریږي. د دغه اثر په اړه استاد حبیبي ویلي دي چې دغه د پیر روښان اثر نه ده یا د هغه په اثارو کې نه ده شمیرلی. ویلي دي چې دغه خبره دی تأمل وړ ده یا د دغه اثر په اړه نور تحقیقات ته ضرورت ده ترڅو دا ثابته شي چې دا د روښان اثر ده که نه ده. 11 اثر چې د هغه عریان الغیب ده چې دغه یو فلسفي اثر ګڼل شوی ده. د پروفیسور عبدالحق په وینا د دغه اثر په پوښ باندې نیټه نسته، په فارسي ژبه لیکل شوی او لیک چې دا نستعلیق لیک ده. له تور او سور رنګ نه کار پکې اخیستل شوی ده. 282 مخه لري. په هر مخ کې 12 کرښې دي او تر اوسه پورې چاپ شوی نه ده.